سلامونه او احترامات مو منئ د کابل ټکی کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. پکتیا مرکز ګردیز کې د ملي اردو پر مرکز موټر بم برید ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. د برید مسؤلیت طالبانو منلی او د لسګونه عسکرو د وژلو ادعا یې کړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې افغانستان کې دنده ختمه ده او په خبره یې د کابل حکومت دې د ځان ساتنې لپاره پخپله څه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې امریکا افغانستان کې تلپاتې سولې ته ژمنتیا لري. د هیل نشریې په خپل یو راپور کې ویلي چې امریکا افغانستان کې پیاوړی حکومت جوړ نه کړای شو، نور باید له دې هېواده ووځي. نورستان ولایت کې د 2 قومندانانو په شمول 20 عسکر طالبانو سره یوځای شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کرونا ناروغۍ له کبله د زندانیانو په حالت جدي اندېښنه ښودلې. د اسیا بنسټ له لوري په یوې ترسره شوې سروې کې راغلي چې د افغانستان 80 سلنه وګړي په بېلابېلو مواردو کې معلول دي. د خبرونو پای.